د تاثیراتو لپاره پروفیسر حمید خان صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او په جان باچا سر سے خپل تاثیرات پیش کړي. پروفیسر حمید خان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې غونډې ډېر قدرمن صدر صاحب فخروان عمر خیل صاحب، مشر میلمه ډاکټر سید امجد علي شاه صاحب، د تاڼې نه، لډن نه، پټخیري نه، جولګرام ډیري نه او د خوشه نورو علاقو نه راغلي ډېرو درنو میلمنو، شاعرانو او د دې پیرخیل چې کم قربانه دي مشران دي، ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. نن چې دا کومه غونډه ده، مانه مخکې کسانو د ارواخات جهان باچا اثر صاحب په ژوند او فن رڼا واچوله، د نظم په شکل کې یا د تاثیراتو په شکل کې. زم یو څو خبرې کول غواړم. غني خان وایي ژوند خو تللي یو په مخه غورځېدل دي پاسېدل دي، ټکې سوز دی ټکې ساز دی، څه جړل دي څه خندل دي، ژوند په سترګو د عاشق کې پلوشه ده د خمار، په سارا کې لټول دي د اشنا د کوڅې لار. جهان باچا اثر صاحب ماشاءالله ډېر کافي عمر الله ورکو، 80 کلن تقریبا. په دې 80 کالو کې څه د پاسه 40 کاله د پښتو شعر و ادب خدمت یې کړی دی. دا نننۍ غونډه د هغه په دغه حواله باندې تابع شوې ده چې د هغه کم زیار دی د پښتو ژبې ادب دپاره. پښتانه د خپلې ژبې سره لکه د مور مینه کوي. زه خراج تحسین پیش کوم د ملکن د پام د اوازی ملکن زمونږه د ملکن د خاوري چې کم درانه شاعران ادیبان دي، د خپلې مورنۍ ژبې دپاره چې د دوی کم خدمات دي، نو دا د ستایلو وړ دي. جان باچا اثر صاحب د اوازی ملکن د 2000 نه واله د 2023 پورې تر د مرګه پورې څنګه چې دغه پلکناس خبره وکړه، نو دغه د 14 اگست د پروګرام دا مونږه تابع کړو، دی راغلی او دغه تقریبا آخري پروګرام. هغې د اوازی ملکن تا حیات صدرو 30 کاله دغه ملګرتیا مرسته د هغې رهنمایي هغه د پښتو شعر و ادب خاص طور باندې د ملکن د غزل په هغې کې په سر سڼه کې او د هغې په مخ کې بوتلو کې د هغې چې کم خدمات دي، تپا سلطان خاخیل بلکې زه به دا ویم ټوله رانیزي، دا مونږ ټول پښتانه د هغه دغه ګران قدر خدماتو ته خراج تحسین پیش کوو. زه ډېرې خبرې کول نه غواړم، یو څو چونکې زما تعلق د شعر و ادب سره دی پخپله، خو زه تخلیق کار نه یم، مطلب شاعر نه یم، خو په دې حواله باندې یو څو خبرې کول غواړم. اوداس صاحب یو خبره وکړه، هغه وی یو واقع بیان کړه چې جان باچا اثر صاحب د خپلې شاعرۍ د پیل کولو یا د آغاز په حواله باندې به دوی ته څه قصه کړې وه چې یاره زه د شپې راپاڅېدم او یو پیره نه بلکې
دوه پیرې په خوب کې مې شعرونه لیکلي او مې ولیکله او کورودانې ورته څه دغه مو کو چې یاره دا ته څه کې زه به په دې زمین کې د ډېر درون او د عالمګیر د نړیوال شاعر ښاغلي قهرمان درون خوشحال خټک یو خبره ستاسو سره شریکه کم هغه یو کتاب لیکلی دی دسترنامه په هغې کې هغه 20 هنرونه بیان کړي یو هنر پکې د نظم دی د شاعرۍ دی هغه وایي شعر په شاګردۍ نه زده کېږي شعر دا حکمت دی هغه ورته حکمت وایي حکمت دا د عربۍ ټکی دی الحکمه ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا دا قرآن آیات دی نو حکمه په انګریزۍ کې ورته فلسفي وایي چونکې د خوشحال پیدایش کال 1414 دی او انګریزي دخوا چې راتله خپل اثرونه پوسي جوړولو نو دا بیا تقریبا چې د خوشحال علاقې ته را رسېده انګریزي نو دا زما په خیال د 1750 نه وروسته دی خو بیا هغې خپل اثرونه پوس کړی دی ځکه چې په 1851 کې پېښور انګریزانو د سیکانو نه اخیستی دی او بیا وروسته وختي یو خبره ناموس خان صاحب وکړه چې یاره دلته سکول نه سکول او درګۍ کې بیا د میټرک د درګۍ نه کړی دی نو زه دا معلومات په دې زمین کې کول غواړم تاسو سره شریکول چې کله انګریزانو په 1851 کې پېښور واخیستو د سیکانو نه نو اولنی سکول یې په 1853 کې جوړ کو او بیا د 350 نه بعد په لونخوړ کې په درګۍ کې په تاڼه کې په 1898 کې یعنی 1898 کې 1902 کې داسې او توتکان کې چې کم پرایمري سکول جوړ شوی دا 1935 خواوشا دی ورسره په اګره کې نو دا مشکلات وو د سکولونو د تعلیمي درسګاهونو خو دلته خبره مونږ د شاعرۍ کوو نو 15 کاله اثر سے د پښتو ژبې ادب خدمت کړی دی د نظم د شعر د غزل په شکل کې او بیا غلام محمود قائل صاحب چې هغه په کم ترنم کې د اثر مرحوم صاحب کم کلام پیش کو ډېر ښایسته کلاسیکي رنګ پې ډېر زیات غالب و مونږ به د هغه په شاعرۍ باندې خبرې ډېرې کړی وې خو چونکې د هغه کتاب چاپ نه دی ما تپوس هم کو چې یاره موږ یو کلام نیم وګورو چې په هغې باندې لږه تفسیر وکړو د عام ولس ته د هغې ښېګړې یا د هغې چې کم کنټریبیوشن دی یا د هغې کم څه کردار دی په دې زمونږ په پښتو شعر و ادب کې چې هغه لږ عام ولس ته هم ور وښیو یا د شعر و ادب مینوالو ته یې وښیو خو ما دا کلام چې کم په ترنم واورېدو د قائل صاحب نه نو په دې کې هغه کلاسیکي رنګ ډېر غالب دی او زمونږ په کلاسیکي شاعرانو کې دا یو خبره ده چې په دې کې کم شاعرانه مضامین دي نو دا د غربي یا د نورو جبو د شاعرۍ نه لږ ډېر بدل دي لکه زه تاسو ته یو خبره وکړم